بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده د دیندار بنده خویونه بیانېدو او الحمدلله 50 یا سره پاسه 50 خویونه من بیان کړیو. نن به د یو بل خوی په باره کې خبره کوو او داسې موږ نشو ویلی چې د یو خوی ته ضرورت دی د بل ته نه، خو بعض خویونه داسې چې هغه په بعضو معاشرو کې یي په بعضو کې نه یي، یا یي خو ډېر لږي. لکه اوس یو خوی د عربو په معاشره کې ښه خوی دی، هغه به تا ته ډېر میلاویږي، هغې په نسبت په عجمو کې هغه خوی لږي، یا په عجمو کې یو ښه خوی به ډېري کېدای شي عربو معاشره کې لږ کم، یا خپلو معاشرو کې لکه پښتنو کې دننه بعضو معاشرو کې یو ښه خوی به ډېري، بعضو کې لږي. نو دا خویونه داسې نه دي کوم چې الله او د الله رسول بیان کړي دي چې یاره دا بعض پکې لازم دي او بعض خیر دی. نه، موږ به کوشش کوو چې دا خویونه په ځان کې ټول راولو، هغه خویونه چې د هغې په باره کې الله او د الله رسول خبره کړې ده. تا ته ما څه ووایي؟ شروع یې کړو نو نن د یو خوی په باره کې خبره کوو چې د هغې په باره کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته خبره کړې ده، او هغه دا چې د مؤمن دا شان دی، د دینداره بنده د الله د هغه دا شان دی چې د ده د لاس نه او د ده د ژبې نه، یا داسې ووایي چې د ده د طرف نه بل چاته تکلیف نه ورکړی کېږي، څه ضرر او نقصان هغه نه ورکړی کېږي. خو دا اوس هغه خوی دی چې د دې په باره کې موږ ویلی شو چې دې ته زموږ ضرورت ډېر دی، ولې ځکه چې دا خوی په معاشره کې تقریبا په کمیدو دی او په ډېر لږو خلکو کې به دا خوی ویني چې د هغه د لاس نه او د هغه د ژبې نه چاته تکلیف نه میلاویږي. د دې خوی په باره کې به خبره کوو. الله رب العزت ګوره قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الاحزاب کې، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. او دې ته ښه غوږ کولاو کې، او هغه خلک چې مؤمنانو سړو ته او مؤمنو ښځو ته اذیت رسي، اذیت تکلیف ورکول، نقصان ورکول، ضرر ورکول، هر څه چې ورته وي ضرر ورکوي، تکلیف رسوي، اذیت ورکوي بغیر مکتسب. بغیر مکتسب معنی چې بغیر د څه ګناه نه، بې وجې دی لګیا دی چاته تکلیف ورسوي، که هغه تکلیف د ژبې دی، که د لاس دی، که د خپې نه دی، که د مال دی، که د هر څه دی. دې خلکو الله رب العزت وایي چې یو غټه ګناه په ځان باندې بار کړه، اثما مبینه، ښکاره او غټه ګناه. ښکاره په دې چې واضحه ده، بلکل ښکاره ده، څه وجې نشتي، شریعت دغه ګنجایش دله نه دی ورکړی چې ته چاله تکلیف ورکړه او دې لګیا دی تکلیف ورکوي او دې لګیا دی نقصان ورکوي بل مسلمان، لکه هغه سړی دی، که هغه ښځه ده، که هغه مشر دی، که هغه کشر دی، که هغه مالدار دی او که غریب دی. الحمدلله دا هغه دین دی زموږ دا چې په دې کې به تا ته حقوق د غریب او هم میلاویږي، د مالدار به ته هم میلاویږي، د تور او د سپین، د عربي او د عجمي، د ښځې او د سړي، د ماشوم او د مشر. دې کې داسې نشته چې زه خیر د غریب تنګوه مالداره مه تنګوه. د بعضو خلکو سړیتوب هغه صرف د مالداره خلکو په مخ کې، او د بعضو سړیتوب صرف د زورور په مخ کې. د سړیتوب خو هله پته لګي چې ته زورور او ته د یو کمزوري خیال وساتي او د هغه په مخ کې ستا سړیتوب راښکاره شي. مالداره ته په دې څه نه وایي ځکه چې ستا به یا لالچي یا به د هغه زور ډېري، ځکه ته د هغه په مخ کې ښه سړی شي او جي جان کوې او هغه له نقصان نه ورکوې، یا دې وس نه رسي د نقصان ورکولو. هر چې غریب دی، کمزوری دی، هغه په هر حیثیت سره دی، دله چې ته نقصان ورکوې، دا دلالت کوي په دې باندې چې
د دې مالدار او زورور په مخ کې ستا د ښه سړیتوب دا د الله دپاره نه وي بګې دا هم د یو لالچ و یا یو یره وه د هغې د لاسه دې شریعت کې داسې نشته چې دا مالداره دا غریب الحمدلله ټول یو شان دي مالدار سره به ته ښه اخلاق ساتي د غریب سره به هم ښه اخلاق ساتي د ښځې سره ښه اخلاق نو د سړي سره هم ښه اخلاق اوس یو نقطه ما نوټ کړې ده ډېره یا ملاحظه کړې مې ده بس خلک به ته ویني زه دا نه یم چې د ښځو سره بښنه کوي ښځې کمزوري د هغوی به ډېر خیال ساتي خو د بعضو دا ښه سړیتوب صرف د ښځو سره وي یعنې که ته ورته وایې که ته د الله دپاره کوې د سړي سره یې ولې نه کوې په لاره باندې یو ښځه تېرېږي دی به په غټ روډ کې په هایوې په موټروې ته هم ګاډی ودرېږي خو چې په دې روډ باندې سپین ږیری تېرېږي بیا ستا سړیتوب چېرته لاړ او چې په دې روډ باندې ماشوم تېرېږي بیا ستا سړیتوب چېرته لاړ او نه سپین ږیری دی او نه ماشوم دی زه ښه ځوان سړی دی او په روډ تېرېږي تو ته ګاډی ودرېږي الله به ثواب نه درکوي نو دا اوس عجیبه د ده دینداري ده ما ته پته نشتی دی چې سړی یو طرف ته بس د ځان نه ښه سړی جوړ کړي او بل طرف ته نه ته یو زنانه په لاره وینې او هغه مثال کې څه تکلیف دی ورته څه مشکل کې ده څه مسله ده هغې ته ودرېده د هغې مسله حل کول د شریعت په حدودو کې دننه دا پکې شرط دی دا دین دی دا عبادت دی خو دغه شان مرسته د نارینه سره کول هم عبادت دی دا هم دین دی د سپین ګیري سره د ماشوم سره خبر مې دا کول الحمدلله چې زموږ په شریعت کې دا کیسه نشته چې دا غریب دی دا مالدار دی د مالدار حقوق ډیر دي د غریب لږ دي نه دلته الله رب العزت ویلي المؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې دي کې غریب او مالداره نه دي صرف مالداران دي یا صرف غریبان ټول پکې دننه راغلي الف نه ده یا پورې چې څومره خلک دي چې ته چا هم اذیت او تکلیف ورکوې که نه الله رب العزت وایي چې تا یو لویه ګناه هغه بار کړه په ځان باندې امام فضیل ابن عیاض رحمه الله دا یو امام تیر شوی دی یو دینداره سړی عابد او زاهد هغه به وي نه دي جایز یو انسان له یو مسلمان له چې هغه سپي له او خنزیر له تکلیف ورکړي بغیر د حق نه الا دا بغیر د حق نه مطلب دی چې په تا باندې حمله کوي تا د نقصان در رسي ته خپله دفاع کولی شي خو بغیر د دې نه ته سپی نشي تنګولی ته خنزیر نشي تنګولی نو زه دا سوال کوم چې کله دا خبره سړی واوري چې یو سړی لګیا یي بې وجې مسلمانان تنګوي د ده به څه حال د الله بندګان تنګوي دلته خبره صرف دا نه چې ته خیر د کافران تنګوه خیر د هغوی ته اذیت ورکوه نه یو خو حربي کافر دی د هغه سره چې کوم معاملات دي هغه ځان له باب دي یو کافر تا سره جنګ خو چې یو کافر شریعت ته اجازت نه دی درکړی او یا هغه معاهده کړې ده یا یو لوظي کړی مسلمانانو سره دی ته دته تکلیف نشي رسولی بې وجې نو څنګه ته مسلمانان تنګي هغه تنګولو ډېر صورتونه دي هغه به زه انشاءالله بیانوم تاسو ته یو دا خبره یاده کړئ د اسلام د رښتیني اسلام نښه دا ده لکه د زړونو معاملات هغه چاته معلوم دي الله ته زه تا وینم زه ستا په زړه فیصله نشم کولی ته څنګه مسلمان یې او ته زما په زړه فیصله نشي کولی چې زه څنګه مسلمان یم ها خو بعض نښې داسې دي چې د هغې نه موږ څه نه څه فیصله کولی شو چې یاره دا سړی انشاءالله ښه سړی دی دا سړی ښکاري داسې چې بېدینه سړی دی که ته دا فیصله کول غواړې که نه چې دا سړی څنګه مسلمان دی نو د ده د ښه اسلام یوه نښه هغه دا ده او دا د حدیث په رڼا کې راته وایم د ده د ښه اسلام یوه نښه دا ده چې دی به چا ته تکلیف نه رسوي چا ته به نقصان نه ورکوي دلیل به څه دی دلیل حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي هغه وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی د دې دا مطلب نه دی چې چا کې دا صفت نه هغه کافر دی ځکه چې بعض ډېر داسې مسلمانان به ته ویني چې هغه خلکو له تکلیف ورکوي دا مطلب نه چې دا کافر دی نو د دې څه مطلب شو مطلب دا دی چې کامل مسلمان هغه دی او رښتینی مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د جبې نه نور خلک په حفاظت کړي اوس لاس او جبه یې ولې خاص کړو د دې دا مطلب نه شو چې به خپل تکلیف ورکوه خیر دی ځکه چې شریعت خو د لاس او د جبې ویلي نو زه تکلیف ورکوم په څه
په ژبه یا نه نه وي ما ته څه مشکل نه چې زه چې تکلیف ورکوم په مال یې ورکوم. حدیث کې خو ژبه او لاس راغلی دی، دا مطلب خو نه دی د ځانه به قمقلان نه جوړو. مطلب دلته دا دی چې دی بالکل چاته تکلیف نه رسوي، نو بیا لاس او ژبه ولې خاص؟ لاس او ژبه به دی چې په دې تکلیف ورکول اسان دي. ته سوچ وکړه په دې خبره کې اکثر چې تکلیف ورکړی کېږي چاته نه هغه پسې یا په لاس او یا په ژبه، نو ځکه چې دی دا دوه رسول الله وسلم ذکر کړو چې کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د هغه د ژبې نه خلک په څه کي هغه په حفاظت کي. من سلم المسلمون من لسانه و یده. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد او امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو، دا یو طریقه د هغه وه کله به داسې ملګري به وکول وي تدرون من المسلم، تاسو دا پته شته چې پوره مسلمان څوک دی، رښتینی مسلمان؟ هغه ورته الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته وي. من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې د چا د لاس نه او د ژبې نه مسلمانان په حفاظت کې. دلته بل سوال دا دی چې ژبه ولې د لاس نه مخکې کړه؟ هغې وجه دا ده چې د ژبې نقصان ورکول د لاس نه هم زیات دي. چې په لاس کې دی چې د یو سړي وس نه رسي، خو په ژبه لګیا دی، غیبت، چغلخوري، دروغ، دوکې دا به دی په ژبه لګیا دی کوي. نو ځکه ژبه بیا د لاس نه مخکې کړه، او اکثر تکلیفونه چې ورکړی کېږي یو بل ته هغه په څه باندې؟ هغه په ژبه باندې، ورپسې بیا لاس دی. د حدیث مو ته د فایدې دپاره پوره کړم، بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي اتدرون من المؤمن، رښتینی مؤمن څوک دی؟ تاسو ته پته شته؟ هغه وایي الله ورسوله اعلم، د الله او د الله رسول ته پته، الله او د الله رسول ته پته. دا خبره زړه ته کوزه کوي. هدي جواب ته وګوره، رښتینی مؤمن څوک دی؟ دا جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوره، وی من امنه المؤمنون على انفسهم واموالهم. رښتینی مؤمن هغه دی چې د هغه نه څوک نه یېرېږي د خپل مال په باره کې او د خپل نفس په باره کې. پوه نه شوې؟ یعنې دا دومره ښه سړی دی چې د ده نه د سره دا یره شتي نه چې دی به زما مال ته نقصان ورسوي. دا دومره ښه سړی دی چې مسلمانان وایي، مؤمنان وایي دا کیدی نشي چې دا سړی د زما نفس ته نقصان راورسوي، دی به ما ډز نشي کولی، دی ما وایي نه، دی زما نه غلا نه کوي، دی ما له دوکه نه راکوي، دی ما تنګوي نه، دی زما بېعزتي نه کوي، دی ما ته کنځلې نه کوي. دا ډېره اوچته مرتبه ده چې معاشره کې ته په دې مشهور شي. که یو سړی دی خپل مالي د چا په کور کې کېښو، وختي طور سړي ته ورغی، ورته د هغه مال او موبایل او یو شی بل شی پروت، لکه دا څنګه؟ دا مړ هغه سړی خو مسلمان سړی دی. دا ډېره اوچته مرتبه ده چې دې ته سړی ورسي. ستا د چا سره خبرې واورېدې، خبرې خو راځي انسانان چې اوسېږي یو بل سره څه خبرې اترې واوري، خو د ده دا یره د سره نشتي، په یو رګ کې نه راځي چې دا عزت نه ګډوډ کوي. د زما په ښځه پسې خبرې نه کوي، د زما په خور لور پسې خبرې نه کوي. دا حقیقي رښتینی مؤمن دی رسول صلی الله علیه وسلم. اوس به راشي زموږ معاشرې ته، زموږ په خپلو مالونو مونږ یېرېږو که نه یېرېږو؟ تاسو سره نه یېرېږي؟ تاسو زه خپله معاشره یادوم هلته ملک کې، په خپل مال یېرېږي؟ نه یېرېږي. داسې غېږي لکه بلکل چې ستاسو علاقه کې ټول کامل مؤمنان اوسېږي. یېرېږي په خپل مال که نه؟ په خپل نفس یره شتي که نه؟ دومره یره ده چې جومات ته پورې سړی ځي یېرېږي چې څوک مړ نه کړي چېرته. دا دلیل دی په دې باندې چې د معاشرې نه ښه خویونه هغه ختم شوي دي تقریبا. خوی د مؤمنانو، معاشره د مؤمنانو هغه دا دلته دوکان کولاو پرېږده پروت دی که نه؟ دلته څوک څه وایي؟ د څه وخته پورې ګوره داسې وو حالات، دا څومره چې وخت روان دی نو بېدیني ډېرېږي او د خلکو نه هغه د الله یره ختمېږي. دوکان دی کولاو پروت دی، ولاړ دي، دې دي که نه دوکان ته څوک څه وایي؟ ګاډی سټارټ ودرو ولاړ دي، دې ته څوک څه وایي؟ ته یوازې د شپې روځه
په توره تیاره کې چې نه د سره تماچۍ نه د سره چاړۍ نه سره هېڅ اسلحه د سره نه او زه ګرځې پیاده کته وبرځې تا د څوک سره نه چې کله زموږ معاشره داسې شوه که نه نو پوه شو چې موږ په ځان کې د اسلام خویونه راوستي دي او په دې کار نه کېږي چې هسې موږ تش خپل صفت کوو چې پښتانه کته او پښتانه بر زه د پښتنو د معاشرې خبره کوم پنجابیانو نه کوم هغوی سره زما څه کار دی هغوی زما په بیان پوهېږي زه د عربو خبره نه کوم هغوی زما په بیان نه پوهېږي او د عربو ډېرې معاشرې زموږ نه ښه دي په دې مسله کې زموږ خو یعنې که جیب کې ابروز ملګري ته لګیا وم که په جیب کې د 50,000 روپۍ یا خو د 50,000 روپۍ څه شی دی هېڅ شی نه دی په دې بل جیب کې به ورسره تماچه ایږدي په یو جیب کې 50,000 روپۍ په بل جیب کې تماچه تاسو ماته دا ووایئ چې دا د مسلمانانو معاشره د څنګه چې الله غواړي چې د 50,000 روپو سره ته تماچه میږدي په جیب کې او په انچزي باندې شپږ اووه کسان وجلی کېږي د هغه معاشره د څنګه چې الله غواړي ځکه موږ وایو چې دا خویونه چې کوم موږ بیانوو دا د دې لپاره بیانوو چې زموږ دنیا هم ښایسته شي زموږ آخرت هم ښایسته شي او څه ښکلې به هغه معاشره څه ښکلې به هغه معاشره چې ما ته هېڅ ضرورت نه راځي چې زه خپلې پیسې به بینک کې کېږدم کور کې دې پرتې که ما ته څوک څه وایي په ګاډي کې دې پرتې که نه زما ګاډي ته څوک څه وایي ما ته څوک څه وایي ما څوک وجني خو نه ما څوک مړ کوي خو نه الله دې زموږ معاشره داسې کړي لکه څنګه چې الله غواړي او الله دې دا خویونه په موږ کې او زموږ په دې خلکو کې راولي او د پښتنو نه دې الله دا بدامني او دا بېدیني دا دې الله ختمه کړي سبحان الله په دین کې ګوره ټول خیر دی دا خو د دې بېدینو د دین سره نه لګي چې کوم ځای کې داسې ګیرې واله ویني یا درس ویني یا بیان ویني هسې طبیعت خراب شي ده دا خوند نه دی سکلی دا خو دومره ښایسته دین دی او دینداري هغه خوندور نعمت دی ته سوچ وکړه چې یعنې ته په لاره روان یې او ستا پیسې تا نه ولیدې او هغه کته پرتې څوک ورله لاس نه وړي چې یاره دا به د چایي په خپله به راشي وابې څومره ښایسته دین دی ستا د یو سړي سره جګړه ده ورانه ده خو دا یاره نشته چې دی به ما مړ کړي دی به ما ګزار وکړي دی به زما ښځې ته کنځري وکړي دا هغه دین دی چې کوم موږ ته الله را لېږلی دی او د رسول وسلم په ژبه موږ ته بیان کړی ښه دغه حدیث کې یو بله خبره هم د هغه هم د فایدې لپاره ذکر کړو والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه دې نه مخکې یو بله خبره مې ذهن ته راغله دغه حدیث کې څه چې حقیقي مؤمن هغه دې ته ضرورت دی ځکه مې ذهن ته راغله او لازم یې بیانو چې د هغه نه څوک نه هېرېږي د خپل حق په باره کې دې کې یو اهمه خبره هغه دننه دا ده ته د یو چا سره مزدوري یا ته د یو ټیکهدار سره ځي په دیاړۍ باندې یا ته په یو کمپنۍ کې کار کوي که دا سړی رښتینی مؤمن وي که نه نو دا کیدی نشي چې دی ستا یو روپۍ هم ضایع کړي ځکه چې رسول الله وسلم وایي چې د ده نه څوک دا یره نه کوي چې دی به زما مال ګډوډ کړي د ده نه څوک دا یره نه کوي چې دی به زما حق وخوري هغه ده ته پته لکه دا تا خو میاشت کار وکړو څه حساب دی یاره حساب دا دی مسلمان سړی دی هغه حساب خو نه ګډوډ کړي چې کله خلک تا نه یېرېدو که نه دا تا ته ووایم چې کله تا نه خلک یېرېدو او په تا یقین نه و نو برید مه تاوه راتاوه تا نه د اسلامي یو خوی د سړیتوب خوی د نه ورک شوی دی چې کله زما نه خلکو دا یاره وکړه که نه چې دی به زما پیسې وخوري بیا زه هېڅ هم نه یم چې کله خلکو ما نه دا یاره وکړه چې دی به زموږ نفس ته نقصان راورسوي بیا زه هېڅ هم نه یم عزت خو دا دی مقام دا دی شان دا دی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي چې د ده نه خلک مطمئن په دې باب کې چې دی نه د چا مال خوري نه چاته نقصان رسوي نه چا پسې کنځلې کوي او نه نور داسې څه کوي چې خلکو ته پکې ضرر وي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ها او مهاجر هغه دی مهاجر چاته وایي چې هجرت یې کړی مهاجر هغه دی چې هجرت وکړي د هغه څه نه د څه نه چې الله منع کړی هجرت ګوره په دوه قسمه یو خو واضح هجرت ته موږ ټولو ته معلوم دی د کافرانو د ملک نه هجرت کول مسلمانانو ملک ته دا ظاهري هجرت دی یو بل هجرت دی هغه ډېر اهم دی او چې هغه دې نه یې کړی نو کیدای شي دغه هجرت ولې هم فایده ورنه کړي او هغه د هر هغه شي نه هجرت کول د څه نه چې تا الله منع کړی ګوره یو سړي هجرت وکړو د کافرانو د ملک نه او لاړ چېرته
مسلمانانو ملک ته او د مسلمانانو په ملک کې شراب څښي یا د مسلمانانو په ملک کې زنا کوي د مسلمانانو په ملک کې غلا کوي د مسلمانانو په ملک کې دروغ وایي د مسلمانانو په ملک کې قتل او قتال کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی اصل هجرت کوونکی خو هغه دی چې د هرې ګناه نه هجرت دې هجرت ته زموږ ډېر ضرورت دی کوم هجرت ته د ګناه نه هجرت کوو چې د ګناه نه هجرت وکړي نو هجرت خو یو ځای نه بل ځای ته تګ ته وایي که نه نو ته به چېرته هجرت کوې دیندارۍ ته او نیکۍ ته او نیکیانو ته الله دې د دې هجرت موږ له طاقت راکړي دې ته ضرورت دی نن سبا او دې ته ضرورت هغه مسلمان ته هم دی چې د مسلمان په ملکونو کې اوسي یعنې کله چې را هجرت ټکی موږ واورو نو ډاري کوم ذهن ته راشي چې دا د چا دپاره دی د کافرانو ملکونو کې چې اوسېږي زموږ سره څه کار نشته نه زموږ سره کار دی او کار دا دی زما او ستا په ذمه یو هجرت دی او هغه هجرت د ګناهونو نه هجرت د بېدینۍ نه هجرت د بدعات و خرافاتو نه هجرت د فسق او د فجور نه د دیندارۍ طرف ته الله دې موږ له د هغې طاقت راکړي چا له نقصان نه ورکول او اذیت نه ورکول الله اکبر هسې د شریعت زموږ ډېر خیال ساتلی دی یعنې دې درجې پورې سوچ کوئ هسې تاسو چې الله رب العزت په موږ څومره مین دی او څومره ښایسته دین یې موږ ته رالیږلی دی یو حدیث کې دې سره راځي تاسو به دا مسله اورېدلي مي امام ترمذي راوړی دی وایي چې کله درې کسان ناسي اذا کنتم ثلاثه چې کله درې کسان ناسي فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما نو دوه دې پټه جرګه نه کوي بغیر د دې درېیم نه ولې فإن ذلك يحزنه رسول صلی الله علیه وسلم دا درېیم پې خفه کېږي الله اکبر دومره شریعت خیال ساتلی او یو سړی راولګي د یو چا مال پوره وخوري د هغه د ښځې بېعزتي وکړي د هغه د خور لور وکړي مړي کړي په کور وله حمله وکړي ویې شرموي چې د دې سړي به څه حال وي تا ته شریعت وایي دوه کسان پټې خبرې مه کوئ چې درېیم ناسي ولې یا رسول الله وایي د هغه زړه پرې خفه کېږي دومره شریعت خیال ساتلی او ته د یو سړي پوره مال وخورې ته یو سړي ته نقصان ورکوې تکلیف ورکوې په ټلیفون باندې په انټرنیټ باندې په لاس او په پاو لیکې د دې سړي نه به الله تپوس نه کوي خصوصا نن سبا دا تکلیف ورکول چې کوم راوتي دي د میډیا د لاسه او هغې ته خلک مذاق وایي خوشطبیعتي ورته وایي او پرینکس ورته وایي په انګلیش کې او په دې پیسې ګټي یعنې دې درجې ته موږ را رسېدلي په لاره یو مسلمان روان دی دې تنګوه ښه دا مذاق دی ویډیو به ډېره کتې کېږي په دې به پیسې به راځي اگر که د الله یو بندی تنګ کړو اگر که د الله یو بندی ذلیله کړو مخکې ورځو کې ما یو ویډیو کته یو کس لګیا دی په لاره کې ولاړ دی ویډیوګانې کوي نو دې خلکو ته داسې لاس ونیسي چې لکه مطلب دی زه د سره غاړه میلاوم بیا د بل سره غاړه میلاو کړي دې ته عام خلک ناسي او قهقهې لګوي او خاندي او دې کې یو کس را روان دی یعنې زه درته رښتیا وایم بعض خبرې څوک د چا په مخ کې نه کوي خو دې موقف سره زما د سترګو نه اوښکې تللي یو کس را روان دی او دی ورته لاس داسې کوي السلام علیکم هغه خوشحاله مسلمان سړی دی سړیتوب خاوند دی چې څوک ورته لاس داسې کړي غاړه دی بیا د بل سره لاس ملاوي هغه کس داسې خوار خوار وګوري اوس روان شو د سترګو کې اوښکې راشي تا یو مسلمان دومره تنګ کو تا مسلمان دوکه کو مسلمان تا ته لاس داسې کوله وکړو تا ته د خپل زړه دروازه کوله وکړه تا هغه پورې وخندل ته د کوم ځای د سړیتوب خبره به ماته کوې دا زموږ دینداري ده دا زموږ سړیتوب ده دا زموږ معاشره ده بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې چې دا څومره خلک ګوري هغه ټول ورته خاندي یاره وایي دا هلک ښه دی دی خلک خاندي او وایي دا ویډیوګانې ښایي بعض وایي بعض وایي دا ویډیوګانې ښایي په دې سره د سړي غم ورک شي لکه مسلمان تنګوه خپل غم پې ورکوه یاره که ستا دا غمونه ختم شو که نه زما دا نوم بدل که ته د الله بنده تنګې خپل غم پې ورکې ته د الله به بنده پورې خاندې خپل غمونه پې ورکې او که ما او تا سره څوک داسې وکړي د ځان دپاره یې غواړو یو سړی د ما او تا ته لاس داسې په لاره کې ونیسي او ما او تا په خوشحالۍ ورشو لاس مې لګو بیا رانه لاس اخوا کړي دا ما او تا د خپل ځان دپاره غواړو څومره بېعزتي ده
مونږ چې چا سره خبره کوو توجه یې مونږ ته نه که نه والله چې را زړه م ترې خفه چې زه تا ته خبره کوم او ته ګورې بل چا ته ته ګورې موبایل ته نه خفه کېږو مونږ مجلس کې مونږ کینو بیټک کې مونږ کینو خلک لګیا موبایلو کې ګوتې وایي ما او تا پې خفه کېږو که نه خفه کېږو چې ګوره زه په مجلس کې ناست یم دوی لګیا دي په موبایلو کې ګوتې وایي نو چې یو سړي ته په لاره کې لاس داسې ونیسو هغه را روان وي تا ته لاس داسې کړي او ته بیا بل سره غاړه میلاو کړي دا به نه خفه کېږي تکلیف دې ورنه کړو دې زړه ته او دلته رسول الله وسلم څه وایي وایي چې درې ناستې دوه پټه خبره مه کوئ چې د درېم دا زړه چېرته خفه نه شي دومره د مسلمان د زړه اهمیت دی د الله په نیز باندې او چې ته تماچه راوالې او د درې ډزې وویلې یو زړه نه یو زړه خو تا بلکل ختم کړو د دنیا نه لاړ د د پلار د د مور د د ښځه د د بچي د د خویندې د رونه د تره د ماما د کاکا الله اکبر څومره ګران حساب دې سړي ته پروت دی مونږ ته دا خبرې وړې ښکاري برید تاو راتاو یاره چې وي تماچه د سره یاره چې روسیه ټوپک د سره لرې که ټوپک او تماچه دا څه خبرې دي دا نه د سوشل میډیا خبرې دي او نه د برید تاوالو را تاوالو دي خبره د دیندارۍ او د سړیتوب ده دا نه دی چې تا یو ویډیو کې خبره واوري چې یاره وی بعض خلک به ویډیو جوړه کړي یاره وی چې تماچه د سره او ټوپک د سره او د خپلوانو ته یې ونیسي بیا به دیم دا ویډیو مخکې چلی راچلی دا ته کومه خبره ښیي کوم تربیت موږ د معاشرې کوو او دې ویډیوګانو ته موږ خوشحاله یو موږ یې نشر کوو او موږ یې چلو که چېرته موږ دا قسمه شي نه کتی که نه نو څه به جوړولی یم نه که نه جوړولی وی دا مذاقونه چې کې تاسو لیدلي که نه دي لیدلي د ټولو نه زیاتې د دوی د ویډیوګانې چلېږي یو سړی یو عالم یو دینداره سړی ناست دی خلکو ته وایي چې مسلمان له تکلیف مه ورکوه د دې ویډیو ته به چې ته شمار یو څو کسان ناستي او کوم چې لګیا دی فعلا تطبیق کوي د دې خبرې او نقصان ورکوي د هغه په کروړه وګوري د دلالت په څه کوي چې معاشره مخکې تللې ده زمونږ کوم ځای تللي وه شاته ما یو ویډیو کتلې وه یو 3 هلکان روان دي هلکان ورته په دې وایو چې هغه هلکان یعنې پیدا شوي هلکان دي نور په سړو کې سړي هغه جدایي هغه سړي نه یادو هغوی دا کار نه کوي او دا هلکان دي یعنې ظاهره کې څه دي هلکان دي یو سپین ږیری روان دی او د هغه نه دا ټوپۍ راولي دې ځمکې له راواچي او بیا د خندا شنه شي او هغه لاړ شي غریب خپله ټوپۍ راچوته کړي داسې دوړې ته د هغې کې وایسي یاره یعنې زه دې له څه تعبیر ورکړم ما سره تعبیر د دې نشتي سپین ږیری بیا ټوپۍ د عزت نښه هغه بیا رااګسته او بیا خاورو ته راچول او بیا هغه غریب بېوسه هغه کمزوری چې د هغه وخت تللی دی د هغه دوران تللی دی د هغه زور تللی صرف دې دپاره چې ویډیو وچلېږي بیا به تا دا سوال کوو راشو چې یاره دا څه چل دی چې زموږ په دې معاشره کې امن نشتي څه چل دی چې زموږ رزق تنګ دی څه چل دی چې دا دی او څه چل دی چې دا زموږ حال دی زمونږ د سپین ږیري هغه دا حال دی په معاشره کې زمونږ د لیوني له موږ څومره تکلیف ورکوو زمونږ په علاقو کې چې لیونی یعنی 100% لیونی دې بدله موږ 100% کوو که موږ ته پته ولګېده چې دا لیونی دی لکه چې ما ته پته ولګي چې دا پلانې سړی روان دی لیونی څه مطلب دی بیمار دی لیونی څه مطلب دی بیمار دی راشه داسې یو کار کوو چې د ده د بیماري الله رب العزت کمه کړي د ده خیال وساتو دی نه پوهېږي نه ما او تا به راولږو اوس د ده د بیماري ښه ډېره او بیا د دې دپاره ډېره چې زما او ستا ویډیوګانې وچلېږي ما او تا مشهور شو موږ به په کومه خوله الله ته وایو چې یا الله ته مونږ کامیاب کړه او حدیث کې داسې راځي او روایت کې داسې راځي وی د ټول دنیا چې ختم شي که نه لزوال الدنیا د ټول دنیا چې ختم شي که نه دا د الله رب العزت په نیز وړه خبره ده د دې نه چې یو سړی راولېږي یو مسلمان مړ کړي ته سوچ وکړه چې کله الله رب العزت ته اینې او ته د مسلمانان تنګې ته لیونی تنګې ته سپین ږیری تنګې ته ماشوم تنګې ته خلکو له تکلیف ورکې ته رور تنګې ته پلار تنګې ته ملګری تنګې بیا موږ وایم مذاق کوو ټلیفون به وکړي او سړي ته اواز به بدل کړي
په پلانې خبرې کوم داسې خبرې هغه یاره راشي. دا د مسلمان شان دی. مسلمان داسې ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وایي څه ناشنا خبره کړې ده، وی مؤمن کې 3 خویونه دي، یاد یې کوي ځان سره او په ځان کې راولئ، انشاءالله یې به په تاسو کې، تاسو به ښه خلک یې. وی که چا له فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه. یو ده چې چا له فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه، او وی که څوک خوشحاله کولی نشي خوشحالولی نشي نو غم وله مه ورکوه. او دریم که د چا صفت نشي کولی نو بدي وله مه بیانوه. او که دا دریم او تا ځان کې راوستو کم کم دي؟ فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه، خوشحالي نشي ورکولی غم مه ورکوه، چې صفت یې نشي کولی بدي مه بیانوه. نه ما خو بدي خوشحالېږي وایي ما څه مو وویله، ما وله غم ورکو. د مسلمان شان دا دی چې دی خو غم کوشش کوي چې د مؤمن نه غم څه کي هغه کم کي. دغه حدیث چې ما تاسو ته وایي چې 3 کسان ناست وي نو 2 دې پټه جرګه نه کوي. یو روایت کې ورسره حدیث کې راځي الله اکبر، دا ډېر ناشنا الفاظ دي په دې بدن باندې د غونې ذکر شي. رسول صلی الله علیه وسلم وجه ذکر کړی دی چې ولې دې 2 پټه جرګه نه کوي. وایي د دې سره د دریم ته تکلیف رسي. والله یکره اذى المؤمن، او د الله دا نه ده خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي. د الله دا نه ده خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي. ته ټلیفونو کې یو سړی یاره اواز دې بدل کړی دی، ته تکلیف ته ورنکړو. یا په لاره کې یو سړی را روان دی ته ورته پټ ناست یو एकदम پې اواز وکړي، تکلیف دې ورنکړو. دې ته موږ خوش طبیعتي وایو، دې ته موږ ګپ شپ وایو. دا د کوم ځای ګپ شپ دی؟ مسلمان تنګول، مسلمان یعنې زه بېل یو مثال درکړم. دا ګوره خلک عام کوي. اوس یو سړی د خپل ځای نه پاڅېدو، د نه موبایل پاتې شو، د نه بټوه ولېده، د نه پیسې پاتې شو، دا به د دې ځان سره کېږي. هغه ګرځي را ګرځي تپوس کوي کوم ځای کې دی چا ته د کور کسان ته ووایي حال ورته مه ووایي. تا دې زړه غمجن نه کړو؟ خوشحاله دې کړو؟ خفه دې کړو؟ څومره دې خفه کړو؟ کله ناکله داسې ګوره په دې موبایل کې د سړي سره هغه څه پراته او هغه کاغذونه چې د الله په توفیق سره په هغې ټول ژوند دې روان وي، په تا د نه موبایل پټ کړو. یا د په مشکله په بټوه کې غریب مزدوري کړې ده او یو څو پیسې پکې پرتې دي، تا لږ سات اګر که لږ سات دی خو څومره تکلیف دې ورسوي. دا د دینداره مؤمن شان کېدی نشي. یو حدیث کې داسې راځي ګوره، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ملګرو نه یې ورځ تپوس وکړو، دا صحیح مسلم کې حدیث دی، امام ترمذي هم راوړی وي اتدرون ما المفلس؟ تاسو ته پته ده مفلس چا ته وایي؟ څوک چې مسلمانان تنګوي که نه دا مفلس دی، یاد یې ساتئ. هغه وایي یا رسول الله مفلس خو موږ هغه چا ته وایو المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، چې نه ورسره روپۍ نه درهمي نه سامان، یعنې غریب سړي ته مفلس. په عربۍ کې مفلس چا ته وایي؟ غریب ته. نه وایي موږ غریب دغې ته وایو مفلس. رسول صلی الله علیه وسلم نه نه، زما د امت مفلس څوک دی چې را به شي د قیامت په ورځ د الله مخې ته بصلاة وصیام وزکات، روژه به یې ښه روجې به یې نیولي، ښه مونځونه به یې کړي، ښه زکاتونه به یې کړي. دا خو د خوشحالۍ خبره ده که نه د غم ده؟ نو دی څنګه مفلس دی؟ دی خو ښه مالداره دی چې د قیامت په ورځ مونځونه راوړي، روجې راوړي، زکاتونه راوړي او تله ډکوي. دا خو خوشحالۍ خبره ده. مشکل دا دی ګوره، ویأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. غټه مسله څه ده؟ ځکه چې مسلمان ته به تکلیف نه ورکړي. وایي یو یې کنځلی دی، په بلې بهتان لګولی دی، د بلې مال خوړلی دی، د بلې وینه تویه کړې ده، بلې وهلی دی. الله رب العزت خو عدل و انصاف والا بادشاه دی. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الله رب العزت به د دې نیکیانو نه دوی له ورکوي. ځکه چې هلته خو بدل داسې نشي اخیستی کېدی، پیسې نشتې چې ته بیا درهم او دینار وچلې، هلته بدل داسې اخیستی کېږي.
رسول صلی الله علیه وسلم وی د نیکیانې به راواغستی شي هغه چاله چې ګزار ورکړی دی هغه لی ورکړو هغه څوک چې کنځلی دی هغه لی ورکړو هغه څوک چې والی هغه لی ورکړو هغه څوک چې یرولی دی هغه لی ورکړو هغه څوک چاله چې دوکه ورکړی هغه لی ورکړو الغرض فإن فنیت حسناته په دې کې نیکیانې د ختم شي أخذ من خطاياه فطرحت عليه بیا به الله رب عزت وایي چې دا ګناهونه راوالي په دې کې دي چې بدل خو الله علي هغه ګناهونه چې به د کېښودی شو نو دی جهنم ته راتلو حقدار شو نو جهنم ته لاړ که ستا د لاسه مسلمان ته تکلیف رسي که نه نو دا حدیث یاد ساته نو ستا نیکیانې به دقه سړي له ورکړی کېږي او څومره بدبختي ده د دې نه اخوا بله بدبختي نشتي چې دنیا ته واپس ته راتلو موقع نشتي او ستا لږې ډېرې نیکیانې وي هغه هم تا نه لاړې او بیا صرف خبره په دې ځای ونه درېده که نه که نیکیانې لاړې ځه نه د هغوی چې کوم ګناهونه دي هغه په تا کېښودی شو د دې په بدل کې ته غواړې چې څوک یو 2 منټو له تنګ کړي هغه مصنوعي او د دوکې هغه خندا غواړو ما او تا چې بې سبالی دا انجامي نن خو به ته یو سړی تنګ کړي او قهقهه به ولګو موږ به ټول وخاندو انجام نه خبرې انجام یې دا دی چې نیکیانې به خپلې ورکړي او زما او ستا دینداري څه ده زما او ستا دینداري څه ده چې هغه رانه م واغستی شي او نورو له ورکړی شي ما ورته سره پاتې شي نو ځکه دا خبره یاده کوي مؤمن نه تنګول دا ګوره ستا د خپل ځان سره ښه دي او دا ستا د خپل ځان باندې صدقه ده دا راته عجیبه وویل په خپل ځان صدقه کول یو دا دي سړی به وایي دلیل بې سره زه پرې ته دلیل ښیم الحمدلله حدیث کې راځي د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دا حدیث په توجه واورئ وی ما رسول صلی الله علیه وسلم ته وی ابوذر وی ما رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې په دې اعمالو کې غوره عمل کوم یو دی وی هغه راته وی چې الایمان بالله والجهاد فی سبیله الله باندې ایمان راوړو د هغه په لار کې جهاد کوو وی بیا ورته ما وی چې کوم مری چې ازادیږي یا غلامان ازادولی کېږي پخوا به د غلامانو دا به خلکو ازادول دي دیندارو خلکو نو په دوی کې کم یو ډېر غوره دی کم یو غلام او مری وینځ ازادول ډېر غوره دي ورته یې وي انفسها عند اهلها واکثرها ثمنا د کم یو چې قیمت ډېري او د خپلو مشرانو په نس ډېر قیمتي داسې غلام ازادول د دې اجر ډېر زیات دی وی بیا ورته ما وایي که زما د دې وس نه رسي یعنې زما وس نه رسي چې زه مری ازاد کړم په هغې خرچه راځي بیا قیمتي الله اکبر دروازې بندې نه دي دا نه چې ما او تا بس ټوکې خپل روالو په اوږې واچو چې زموږ پکې څه هسې هم برخه نشتي دا ټوله قصه د مالدارانو ده چې پیسې ورسره ډېرې ورته وي تعین صانعا او تصنع لاخرق العربي هم شتي یو سړی لګیا دی څه کار کوي په څه کې لګیا دی ته ورسره مرسته وکړي باید څنګه لکه یو سړی لګیا دی ګاډي ته سامان خېږي تا وریدو یوازې د سامان ډېر دی مغرب خولې راواتي ته وورئ یا یو سړی دی چې څه کار یې نشتي او ته له کاروبار جوړ کړي ته له کار وګورې بعض خو داسې دي چې د خلکو نه خبره پټۍ را پټۍ چې داسې نه چې او ښه موقع به وي ښه هر څه به وي چې ته ورته ووایې یاره څه کار نن سبا ډېر په مشکله داسې ژوند کې به د کوم ځای نه برکت راشي چې دی د بل مؤمن دپاره دا نه خوښوي چې دی د ډوډۍ وخوري دی چېرته هم نشي کامیابېدی دا خبره ځان سره ولیکئ ګورئ چې یو مسلمان نوڼۍ تېروي او د هغه بچي ډوډۍ خوري او د ده خوښه نه ده اوس تاسو ماته ووایي چې دی کومه مرتبه کې دی وی ما ورته چې یا رسول الله که دا م نشم کولی یو سړی داسې مرتبه کې دی چې دغه هم د هغه په لاس کې نه دي بیا هم لاره بنده نه ده وی تکف شرک عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك بیا د خپل شر نه خلک په امن او امان کې ساته دا ستا صدقه ده په خپل ځان باندې دا نشو کولی موږ کېدای شي یو سړی ماته وي چې غلام ازادول د الله په لاره کې مال لګول موږ سره خو دومره مال نشته نه د چا مرسته کولی شو نه زموږ په خپله کاروبار شته چې چا له کاروبار وګورو نو د خپل شر نه خلک په حفاظت کې ساتلی شي که نه که نشي ساتلی او دا صدقه په چا ده
په ځان ده. لکه کوم چې سړی دا ووایي چې یاره دا په بل چا صدقه کول دي نیکي هغه ته میلاویږي. نه نه، صدقه دا ستا په خپل ځان باندې ده، په خپل ځان. نو کوشش کوئ چې ستاسو د لاسه چاته تکلیف ونه رسي. خصوصا داسې خو ډېر صورتونه دي د تکلیف ورکولو. خاص یو صورت به ذکر کړو چې هغه مشهور دي ډېر، هغه د مسلمانانو شرمول، د هغوی د کور او د حیا او د عزت خبرې کول په مجالسو کې په داسې طریقې سره چې د هغوی عزت او د هغوی حیا او د هغوی نه پرده اوچته کړی شي. او دې له زه ډېر زور په دې ورکوم ځکه دا زموږ معاشره کې شتي او حدیث کې راځي دې ته غوږ کېږدئ. او که دې حدیث هم د چا زړه یعنې را بیدار نه کړو نو ماله بیا بله څه طریقه نه راځي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته وختو فنادى بصوت رفیع، نو آواز یې وکړو په تیز آواز سره خبره وکړه. ډېر ناشنا آواز یې وکړو یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه. ای هغه کسانو چې اسلام یې صرف په ژبې پورې دی او زړه ته ایمان نه دی کوشی. معنی دا چې دا روان صفات په چا کې دي؟ زړه ته ایمان نه دی کوشی. خبره هغوی ته ده. اوس تاسو بیا اندازه ولګوئ چې تاسو څومره اوبه وکړئ. ای هغه خلکو چې اسلام یې صرف کوم ځای پورې محدود دی، ژبې پورې زړه ته ایمان نه دی کوشوی. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانانو له چې تکلیف ورنه کوي. ګورئ معنی دا شوه چې مسلمانانو له تکلیف ورکول د چا کار دی؟ نه، په ژبه اسلام دی او زړه ته ایمان دا نه دی کوشوی. بیا ورته ووایي ولا تتبعوا عوراتهم، او د هغوی عورتونه به نه لټوئ. معنی دا چې د هغوی عزتونه به نه ګډوډ کوئ، پردې به ترې نه اوچتوئ. فانه من یتبع عورة اخیه المسلم، څوک چې ولګي په یو مسلمان ورور پسې او د هغه نه پرده اوچتوي، کوشش یې دی. یا بس خلک ډېر خوشحالي ترې د موبایل کولاو کړه چې دې کې به صحیح چې دې د چا سره رابطه کوي، څه تصویران پټ، څه ویډیوګانې، ډېر ورته خوشحالېږي چې دې مسلمان نه پرده اوچتېږي که نه. څوک چې دې ته غوږ کولاو کوي، رسول الله وسلم وایي څوک چې ولګېدو معنی کوشش یې شروع کړو. کوشش د دې خبرې چې د یو مسلمان نه پرده اوچته کړي او دې بې عزته کړي، تتبع الله عورته، الله م ولګي په ده پسې، الله ولګي په ده پسې. ومن یتبع الله عورته، دې ته غوږ کېږدئ. او رب العالمین چې په چا پسې ولګېدو او د هغه نه پرده اوچتوي که نه، یفضحه ولو فی جوف رحله، رب العالمین ته بیا پرده داسې نه اوچتوي، پرده ته اوچتوي د کور په منځ کې. ښځې ته یې شرموي، بچو ته یې وشرموي، مور پلار ته یې وشرموي. ولې دا رب العالمین چې دومره دا سختي وکړه د سره، ولې نو پردې چې اوچته کړه نو څه چلو شو؟ چې ویې شرمو نو څه چلو شو؟ موضوع هم د خبرې څه ده؟ ضرر یې ورکړو، تکلیف یې ورکړو، زړه یې وله خفه کړو. رب العالمین د دغه مسلمان دپاره دا بدل واغستو. ته دا غواړې؟ زه یې غواړم. الله دې به موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې راواچوي چې د یو سړي نه پرده اوچته شي د ښځې په مخ کې، یو سړي نه پرده اوچته شي د ده د بچو په مخ کې چې د ده نه پیدا دي، یو سړي نه پرده اوچته شي د ده د مور پلار په مخ کې. او څه عجیبه دا بعض خلک دي، زه کله نه کله ډېر حیران شم چې سړی کوشش کوي چې یا الله او دعا م غواړي چې زموږ نه چېرته پرده اوچته نه شوې، چېرته ونه شرمېدې. داسې نه د ښځې په مخ کې وشرمېږو، د بچو په مخ کې، د ملګرو، د یار دوستو مسلمانانو په مخ کې. خو نن سبا دا بس چې وینې که نه، لکه لګیا دی ویډیوګانې به کوي په انټرنېټ باندې، ګډې وډې به وایي، کنځلې به کوي، فحاشي به کوي. ښه د ده هېڅ پروا نشته چې زما پلار ته به دا رسي، زما مور به یې ني، زما ښځه به یې ني، زما بچې به یې ني، ده سره به اوس څه کوې؟ ځه
خلک کوشش کوي چې زما نه پرده چېرته اوچته نه شوې او دی څه کوي په خپله پرده اوچته دا چې کله سړی یعنی د ایمان دغه کمزوري نه کمزوري مرتبې ته ورسي نو د ده نه غیرت ختم شي دی بیا په دې خبرو نه خفه کېږي که زما ښځې ته پته ولګېده نو څه چې کله وایي زما ښځې ته پته ولګېده نو څه پوه شي چې د نه غیرت ختم شوی دی دا حدیث مې د دې دپاره وویې چې ګوره چا له داسې تکلیف مه ورکوو چې پرده ترې اوچته کوي ها یو ځای کې پرده اوچتول د هغې گنجایش شریعت کې شتې چې د یو سړي د معاشرې ته نقصان او ته قاضي ته د هغې شکایت وکړې ته محکمه کې شکایت وکړې ته حکومت ته وکړې د دې دپاره چې د دې شر نه د دې شر نه خلک بچ شي دغه پرده اوچتول دا جایز دي خو د دې نه علاوه د مسلمانانو نه پرده نه اوچتې دغه شان کنځلې غیبت چغلخوري دا ټول په دې کې راځي کله نه کله سړی وایي چې ما خو یو وړه خبره وکړه په ژبه باندې صرف په ژبه وړی کله چې په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګېد منافقانو په زور شور خبره کوله بعض مسلمانانو په ناپوهۍ سره پکې خبرې کړې وي رب العالمین د هغې صفایي په سورة النور کې راولېږله خو ډېره ناشنا خبره پکې الله کړې ده اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم الله وی تاسو په خپلو ژبو باندې هغه څه ووایي چې د هغې علم تاسو سره نه و حقیقت خو تاسو ته نه و معلوم دا خبره ګوره واوره او دې زړه ته یې کوزه کړه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله وی تاسو خو معمولي خبره ګڼله خو دا خو د الله په نزد ډېره غټه خبره وه ته به یو بیټک کې کښېني که نه داسې په ارام ووایې د پلاني ښځه دا خو تا ته وړه خبره ښکاري خو دا ګورې الله په نزد ډېره غټه خبره یو سړي په عزت کې ګوتې وهل ته د یو سړي غیبت کې چغلخوري کې تنګې بېعزته کې دا خو تا ته وړه خبره ښکاري خو دا د الله په نزد څه ده دا د الله په نزد ډېره غټه خبره ده ډېره غټه خبره او صرف یو حدیث به ذکر کړو باید به دا خبره ختمه کړو چې د تکلیف ورکول انسان کمې مرتبې ته رسوي حدیث کې راځي امام احمد راوړی امام بزار هم راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی یو سړی راغی د رسول سلام خواله وی ان فلانا یذکر من کثرة صلاتها وصيامها وصدقتها یا رسول الله وی پلانی یو ښځه ورته یاده کړې وي ډېره مشهوره ده په منځونو باندې چې په منځونو مشهور شي دا به څنګه سړی په منځونو صرف په منځونو په روجو مشهوره ده او ډېرې صدقې ورکوي ها مشکل یو دی غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها صرف داسې ده چې یو ګاونډی یې ده هغې له په ژبه تکلیف ورکوي دا به مونږ ته وړه خبره کوي که نه ګټه خو نه ده وایي مونږ سهار ماښام مونږ څومره تکلیفونه ورکړي دا یو ښځه ده معمولي ښځه نه ده کمال پکې څه دی منځونه روجې او صدقې دا نه کوي مشهوره ده په دې چې مشهوره کوي معنی چې ډېر زیاتې کوي خو مشکل پکې یو دغه دی رسول صلی الله علیه وسلم وی هي فی النار جهنم کې ده بیا یو کس یا رسول الله فإن فلانه یو بله ښځه هم ده یذکر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها د هغې مونځ داسې خاص نه دی او چې کله هغه ووایي خاص نه دی نو څه مطلب شو نفلي مونځ ډېر نه کوي بارک الله فیک داسې بس خوشحاله وي چې یعنې فرض مونځ به یې نه کوو او روجې هم داسې خاص نه نیسي کومې روجې نفلي او صدقې هم داسې خاص نه ورکوي کومې صدقې نفلي دا نه چې یو سړي سوچ زکات ته لاړ شي دا خو لازم خدا ده چې ولا تؤذي جیرانها بلسانها ګاونډي له تکلیف نه ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم هي فی الجنه دا په جنت کې ده خپل اعمال مه بربادوئ مقصد د دې حدیث ته بیانولو تاسو ته خپل اعمال مه بربادوئ داسې نه چې ما ورته ډډه لګولي چې زمونږ خو مونځ کوو مونږ تلاوت هم کوو مونږ دین هم زده کوو مونږ صدقې هم ورکوو مونږ روجې هم نیسو مونږ اذکار هم کوو او الله ته مخامخ شو هغه هر څه زمونږ نه تېرېږي
ځکه چې موږ یو مسلمان په ژبه تنګ کړی دی، موږ په لاس تنګ کړی دی، موږ حق خوړلی دی، موږ یو کس والی دی، موږ یو کس ته کنځلي کړي دي، موږ غیبت کړی دی، موږ د چا عزت ګډوډ کړی دی. نو د دې هر څه نه ځان لرې ساتئ. الله رب العزت دې موږ ته هر هغه کوتاهي معاف کړي چې هغه د بل مسلمان په حق کې زموږ نه شوې ده، او الله رب العزت دې موږ د دې ګناه نه وساتي چې موږ یو بل مسلمان ته تکلیف ورسو، او الله رب العزت دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې رواچي. الله رب العزت دې زموږ حیا او عزت په دنیا او په آخرت کې وساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.